السلام علیکم ورحمت الله. د یو کس پوښتنه کړې ده. بعضې خلک په منځه کې ځانګړی او ږیره کې لاس وهي یا کالي سموي یا خولۍ سموي یا دغسې ځانګړی. دا څنګه ده؟ دې سره که چېرته په یو رکن کې 3 وارې حرکت وکړي لمونځ یې فاسدېږي. یو رکوع ده، مثلا دې ته یو رکن وایي، قیام بل رکن ده، سجده بل رکن ده. بعضې علما دا وایي چې په یو رکن کې 3 وارې حرکت ورکړي لاس ته او لمونځ یې فاسدېږي. داسې حرکت چې سر وګرئ او لاس بیا کېنږدي، بیا لاس یوسي پښه وګرئ، بیا لاس راواخلي نس وګرئ، یو ځای نه لاس وړي بل ځای ته، بل ځای نه وړي بل ځای ته، لمونځ فاسدېږي. دې کې احتیاط پکار ده. که 3 وارو نه کم وي لمونځ مکروه کېږي. نو لمونځ په عاجزي باندې، په آرام باندې، په فکر، په توجه باندې، دې ته خشوع وایي چې اندامونه آرام وي او ښورېږي راښورېږي نه ډېر. داسې لمونځ کول پکار دي. که 3 واره سي فاسدېږي او که 2 واره یا وارې سي لمونځ مکروه کېږي. بله پوښتنه یې دا کړې ده چې امام پسې شاته مونږ قرات ویلی شو که نه؟ نو نه، په امام پسې قرات نشو ویلی. که امام په زوره لمونځ کوي، په زوره قرات وي، لکه ماخستن او سهار او ماښام، نو مونږ به صرف غوږ ورته ږدو، څه به وایو نه. آخري رکعتونه خالي دي، په هغه کې امام په کرار الحمدلله وایي، بیا به مونږ چوپ ولاړ یو. او که د مازدیګر او ماسپښین لمونځ و، امام په کراره قرات وایي، مونږ به چوپ ولاړ یو، څه به وایو نه. دې مسله کې اکثر خلک غلطي کوي. کوم ځای کې چې امام په کراره لمونځ کوي په چوپ اواز باندې، نو په هغه ځای کې بعضې خلک شاته قرات وایي، یا په خالي رکعتو کې لکه ماخستن آخري رکعتو کې بعضې خلک قرات وایي. دا غلطي ده. دا به نه کوي. لمونځ خو په فاسدېږي نه، خو دا مکروه ده. قرات به نه کوي، امام ته به غوږ نیسي. که د امام غږ یې اورېده، که یې نه اورېده بس چوپ به درېږي په همدې نیت چې زه امام یې وایي.